بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیرالی او ستړي مشي یم. ملګرو، په ننني کلاس کې به زه تاسو ته دا زده کوم چې موږ به په خپل کور کې ماشومانو سره انګلیش څنګه وایي. ملګرو، کلاس تر پایه پورې وګورئ ځکه چې دا کلاس ډیر اهم دی او که چېرته تاسو زموږ په چینل نوي یاست نو چینل خو هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پیلنۍ جمله موږ سره څه ده؟ Have you done your homework؟ آیا تا د کور کار کړی دی؟ که موږ چېرته په کور کې د ماشوم نه تپوس کړو چې آیا تا د کور کار کړی دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Have you done your homework؟ How much is your fee for school؟ سکول دپاره ستا څومره فیس دی؟ که موږ چېرته په کور کې د یو ماشوم نه پوښتنه کوو چې سکول دپاره ستا څومره فیس دی یا څومره فیس دی لګي، نو په انګلیش کې به ورته وایي How much is your fee for school؟ Never tell a lie. دروغ مه وایه. که موږ چېرته په خپل کور کې یو ماشوم ته وایي چې دروغ مه وایه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Never tell a lie. Make it hurry. The bus is in your wait. زر کوه، بس تا انتظار کوي. که موږ چېرته په کور کې ماشوم ته وایي چې زر کوه، بس تا انتظار کوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Make it hurry. The bus is in your wait. I need it no time. ما ته دا زر تر زره پکار دی. که موږ چېرته یو څیز یادو، یو کس ته لګی چې ما ته دا څیز زر تر زره پکار دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي I need it no time. Have you recited the Holy Quran؟ آیا تا د قرآن کریم تلاوت کړی دی؟ که موږ چېرته په کور کې د ماشوم نه تپوس کړو چې هلکه تا د قرآن کریم تلاوت کړی نن، نو په انګلیش کې به ورته وایي Have you recited the Holy Quran؟ Why don't you answer؟ ته ولې جواب نه راکوي؟ که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایي چې هلکه زه چې تا ته څه وایم د دې سوال جواب ماله ولې نه راکوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Why don't you answer؟ Where are you coming from؟ ته د کوم ځای نه راځي؟ که موږ چېرته د یو ماشوم نه تپوس وکړو چې ته د کوم ځای نه راځي، یا د یو بل کس نه هم موږ داسې پوښتنه کولی شو، نو په انګلیش کې به ورته وایي Where are you coming from؟ What have you done؟ تا څه وکړل؟ که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي چې هلکه تا ته ما چې دا کار حواله کړی نو تا څه وکړل، نو په انګلیش کې به ورته وایي What have you done؟ Why are you silent؟ ته ولې چوپ یې؟ که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ته ولې خاموشه ناست یې، خبرې کوه که نه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Why are you silent؟ What are you looking for؟ ته څه ګورې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو، ضروري نه ده چې دا ماشوم وي، دا کو هر څوک وي، کو هغه نه موږ تپوس کوو چې ته څه ګورې، نو په انګلیش کې به ورته وایي What are you looking for؟ Do you want water؟ آیا ته اوبه غواړې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته اوبه غواړې، نو په انګلیش کې به ورته وایي Do you want water؟ Get ready for school in 10 minutes. 10 منټه کې ځان سکول ته تیار کړه. که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایي چې هلکه ځان 10 منټه کې سکول ته تیار کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Get ready for school in 10 minutes. Cover your mouth while coughing. خوله پټوه چې ټوخی کوي. که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي چې کله ته ټوخی کوي نو د خولې ته لاس نیسه یا د خوله پټوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Cover your mouth while coughing. coughing چې کومه دی دا موږ ټوخي ته وایي او mouth خولې ته وایي. What made you worried؟ ته ولې خفه یې؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو، که هغه ماشوم یو که غټ که موږ ورته وایي چې ته ولې خفه یې، نو په انګلیش کې به ورته وایي What made you worried؟ Eat it. دا وخوره. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا څیز وخوره، یا یو ماشوم یې که غټ نو په انګلیش کې به ورته وایي Eat it. ملګرو، د دې نه بعد زه تاسو ته اوس د ماشومان سره چې کومې موږ وړې وړې فقرې وي هغه به درته اوس په دې دویم پارټ کې کوم. Where is my pen؟ زما قلم چېرته دی؟ که موږ چېرته په کور کې د یو ماشوم نه پوښتنه کوو چې زما قلم چېرته دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Where is my pen؟ Close the book. کتاب بند کړه. که موږ چېرته په کور کې ماشوم ته وایي چې دا کتاب بند کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Close the book. Exactly. You are right. بالکل تا ټیک وویل. که موږ چېرته په کور کې ماشوم ته وایي چې تا دا کومه خبره وکړه نو دا تا بالکل ټیک وویله، نو په انګلیش کې به ورته وایي Exactly you are right. موږ ورته په انګلیش کې بیا داسې هم ویلی شو Definitely you are right. بالکل تا ټیک وویل. نو که موږ ورته وایي چې Exactly you are right، یا ورته موږ داسې هم ویلی شو Definitely you are right.
ټیک اپ یور شوز خپل بوټان وکاږه. دې کې ما ویلي چې خپل بوټان واچوه، خو دا معنی ایډیټینګ کې غلطي شوې ده، بخښنه غواړم. نو موږ به وایي که موږ چېرته یو کس ته وایي چې بوټان وکاږه، د خپو نه لرې که، نو په انګلیش کې به ورته وایي ټیک اپ یور شوز. پوټ اپ د فایر سټو چوله بنده کړه. د اور چې کومه چولۍ، نو که موږ چېرته ماشوم ته وایي چې را چوله بنده کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي پوټ اپ د فایر سټو. سټو چې کومه دی دا د اور چولې ته وایي. ټرن اف د لایټ رڼا بنده کړه. که چېرته موږ کور کې یو ماشوم سره رڼا ورسوي او موږ ورته وایو چې دا رڼا چې کومه ده دا بنده کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ټرن اف د لایټ. شټ د ډور دروازه بنده کړه. که موږ چېرته یو ماشوم ته وایو چې دروازه بنده کړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي شټ د ډور. آر یو سیک آیا ته ناجوړی. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته ناجوړی، نو موږ ورته په انګلیش کې دوه قسمه ویلی شو. نو موږ ورته داسې هم ویلی شو چې آر یو سیک، او موږ ورته داسې هم ویلی شو چې آر یو ایل. یس آی هیو فیور او زما تبه ده. که بیا ورته موږ وایو چې او زما تبه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي یس آی هیو فیور. فیور چې کومه دی دا تبې ته وایي. ډونټ فایټ جنګ مه کوه. که چېرته ماشومان په کلي کې یا په کور کې جنګ کوي او ته ورته وایې چې جنګ مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایې ډونټ فایټ. ډونټ وری فکر مه کوه. که چېرته یو ماشوم یو غلط کار کړی په کور کې یا په کلي کې او ته ورته وایې چې فکر مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ وری. ګیو می 2 minutes مالا 2 منټه راکړه. که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي یا یو بل کس ته وایي چې مالا 2 منټه ټیم راکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ګیو می 2 minutes. وټ ډیډ یو ایټ تا څه وخوړل. که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو که هغه غټي او کورکوټي چې تا څه وخوړل، نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ ډیډ یو ایټ. وټ آر یو ډوینګ ته څه کوي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته اوس وخت کې څه کوي یا څه کار کوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ آر یو ډوینګ. ډونټ بی لیزي مه ناراسته کېږه. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ناراستی مه کوه یا مه ناراسته کېږه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ بی لیزي. لیزي ناراسته ته وایي، هغه کس ته وایي چې څوک د کار نه وي، یعنې کارونه بالکل نشي کولی. هاو ډیډ اټ بریک دا څنګه مات شو. که موږ چېرته په کور کې د یو ماشوم نه تپوس کوو چې دا څیز څنګه مات شو یا ولې مات شو، نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو ډیډ اټ بریک. بی هیپي ان دیټ په دې کې خوشحاله اوسه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې مړه په دې کې هم خوشحاله اوسه، که هغه یو کار کې یا یو څه غم راغلی، موږ ورته وایو چې په دې حالت کې هم خوشحاله اوسه، نو په انګلیش کې به ورته وایي بی هیپي ان دیټ. پرفارم ایبلوشن اودس وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه اودس وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي پرفارم ایبلوشن. پرفارم چې کومه دی موږ د یو کار د کېدلو لپاره موږ استعمالولی شو، او ایبلوشن چې کومه دی دا تاسو ته ما په پروني کلاس کې هم ویلو چې دا اودس ته وایي. سه فجر فریر د سحر مونځ وکړه. که موږ چېرته د یو کس ته وایو چې د سحر مونځ وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي سه فجر فریر. بیلیو می په ما باور وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه په ما باندې باور وکړه یا په ما باندې یقین وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي بیلیو می. نیور ټیل ا لای دروغ مه وایه. که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایو یا یو بل کس ته وایو چې هلکه دروغ مه وایه، نو په انګلیش کې به ورته وایي نیور ټیل ا لای. یو نو اټ ته دا پیژنې. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه ته دا څیز پیژنې یا دا یو سړی ورته ښیي چې دا ته پیژنې، نو په انګلیش کې به ورته وایي یو نو اټ. ډو یور ورک خپل کار کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه خپل کار کوه یا یو ماشوم ته وایو چې هلکه خپل کار کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي ډو یور ورک. لوک هیر دلته وګوره. که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایو چې هلکه دې طرف ته وګوره یا دلته وګوره، نو په انګلیش کې به ورته وایي لوک هیر. ټیک اټ دا واخله. که موږ سره یو څیز راسئ او موږ یو ماشوم ته وایو چې هلکه دا څیز واخله، پیسې راسئ یا د خوراک څیز راسئ یا یو بل څیز راسئ چې دا واخله، نو په انګلیش کې به ورته وایي ټیک اټ. وټ هیپنډ څه وشو. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه څه وشو یا ولې څه چل وشو، نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ هیپنډ. وټ از دس دا څه دي. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو هغه سره په لاس کې څه شی ورسئ او موږ ورته وایو چې دا تاسو څه شی در سره یا څه دي دا تاسو، نو په انګلیش کې به ورته وایي وټ از دس. ټرای اگین بیا کوشش وکړه.
کو چېرته یو کس یا یو ماشوم په یو څیز کې ناکامه شوی او ته ورته وایې چې بیا کوشش وکړه بیا به دې خدای پاک کامیاب کړي نو په انګلیش کې به ورته وایې ټرای اګین. دا زه تاسو ته هم یم که چېرته تاسو په یو څیز کې ناکامه شئ نو تاسو زړه بیلی مه، تاسو خپل محنت کوئ، انشاءالله تاسو به کامیابیږئ. خو یو کار به پرېږدئ نه او هغې سره به محنت ډیر کوئ. بی هیپي خوشحاله اوسئ. که موږ چېرته یو کس وي چې خوشحاله اوسي یا د خدای پاک تا خوشحاله ساتي نو په انګلیش کې به ورته وایي بی هیپي. ډونټ مو حرکت مه کوه. که موږ سره خوا کې چېرته یو ماشوم ناست دی او هغه خوځي راخوځي او موږ ورته وایو چې هلکه مه خوځه حرکت مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي ډونټ مو. لوک ایټ می ما ته وګوره. که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي یا یو بل کس ته وایي چې هلکه زما طرف ته وګوره یا ما ته وګوره نو په انګلیش کې به ورته وایي لوک ایټ می. نیور کله هم نه. که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي یا یو کس ته وایي هغه موږ ته یو کار یاد کړي او موږ ورته وایي چې کله خو به هم دا ونه شي یا کله هم نه نو په انګلیش کې به ورته وایي نیور. کلین اټ دا صفا کړه. که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي یا یو بل کس ته وایي یو څیز ورته یاد کړو چې دا څیز ما صفا کړه نو په انګلیش کې به ورته وایي کلین اټ. نتینګ ایلس نور څه نشته. که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایي یا یو بل کس ته وایي چې نور هېڅ هم نشته نو په انګلیش کې به ورته وایي nothing else. بی کیرفول احتیاط کوه. که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته نصیحت کوو چې هلکه احتیاط کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي بی کیرفول. او زه دا خو تاسو ته هم یم چې احتیاط ډیر ضروري دی. واک اپ چې کومه دی دا وایي پاسېدو ته. واک اپ دا هغه پاسېدو ته وایي چې موږ اوس په کټ کې ملاست یو ایښي وده نه یي او موږ د کټ نه راپاسو نو دې ته په انګلیش کې وایي واک اپ. که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایي چې هلکه راپاڅه هغه وده نه وي هسې ملاست یې کټ کړي او هغه چې کله مطلب موږ ورته وایي راپاڅه نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي واک اپ. ټیک بات ولامبه. که موږ چېرته په کور کې یو ماشوم ته وایي چې هلکه ولامبه نو په انګلیش کې به ورته وایي ټیک بات. هولډ اټ دا ونیسه. که موږ سره په لاس کې یو څیز راسي او موږ ماشوم ته وایي چې هلکه دا څیز درسه ونیسه نو په انګلیش کې به ورته وایي هولډ اټ. گو اینډ پلی لاړ شه او لوبه وکړه. که موږ چېرته په کور کې ماشوم ته وایي چې هلکه ځه لاړ شه لوبه وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي گو اینډ پلی. ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. ملګرو تاسو ته پته چې ما په دې کلاس کې تاسو ته هغه جملې وکړې کومې چې موږ په کور کې ماشومانو سره وایي. یعنې موږ چې ماشومان سره په پښتو کې کومې خبرې کوو هغه ما تاسو ته په انګلیش کې هم وکړې. که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو ماشومان انګلیش زده کړي او تاسو هم انګلیش زده کوئ نو دا کلاس تاسو دپاره ډېر اهم دی. دا کلاس تاسو زموږ د چینل نه بار وګورئ نو انشاءالله بیا به تاسو چې ماشومانو سره کومه انګلیسي وایي نو هغې کې به تاسو سره هېڅ مشکلات نه وي. ملګرو که چېرته تاسو زموږ په چینل نوي سئ نو چینل سبسکرایب مه هېروئ او ویډیوګانې هم لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د کور ماشومانو سره شریکېده بالکل مه هېروئ. ځکه که ستاسو ماشومانو د اوس نه دا انګلیسي زده کړه زه تاسو له چیلنج در کوم چې هغو به په روان وخت کې ډېره ښایسته انګلیسي وایي. ملګرو اوس مال اجازت راکئ، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.